راځو بسم الله الرحمن الرحیم د نننۍ ورځې درس ته زه راځم ورته ګوره دیزګي څخه پرته پوټشاپ راخلاصوم چې کلمې راخلاص کړي دا رالی په تېر درسو کې ورته ګوره دیزګي موږ دا ټول چې کړي ختم وکړه اوس نو راځم پر دغه باندې ورته ګوره رایټ کلیک کوم په اول کې لیکلي ایرزر ټول ایرزر ټول داسې کار کوي ګورئ که زه راسم کنټرول نیسم اوپن ته راځم یو دا عکس راخلاصوم چې کله یې راخلاص کړه اوس که وغواړئ چې یاره زه دغه عکس دغه بیکګراونډ یې ختموم یا دا عکس کې بلې صفحې ته اړولی دی مثلا زه راځم کنټرول نیسم ان وام یو بله صفحه مې راواخیسته ستاسو د صفحه مې راواخیسته اوس که ته وغواړې چې یاره زه دغه عکس کټومه زه راځم ورته ګورئ دیزګي څخه کټینګ ته څونه اندازه یې کټوم مثلا دونه اندازه یې کټوم ستاسو دا دې کټ شو باره د هغه راخلم ورته ګوره دیزګي څخه یې نیسم کشوم ورته ګوره په کوم کېږدم دلته په دا بل صفحې کېږدم په دیزګي کې کشه شو اوس راځم کنټرول نیسم ټي وان کنټرول ټي چې دی عموما د عکس کوچنی کوي یې غټوي اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دغه علامه راځي پر کنټرول ټي باندې دغه علامه راځي اوس که دا کوچنی کوي ورته ګوره وینې دیزګي څخه زه غواړم چې دا چیز کړم لږ اندازه یې کوچنی کړم چې دونه اندازه دا کوچنی وکړي اوس راځم پر دې باندې کلیک کوم اپلای که چې اپلای لیکئ اوس که زه راسم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم چې یو ایرزر ته راځم پر دې باندې کلیک کوم اوس دغه ورته ګوره وینې د بیکګراونډ چې کېدی مې داسې ختموي که چیرې ته وغواړې چې یاره زه دا غټوم نو راځه دلته کلیک پر وکړو څه ورته ګوره وینې برشتې کولی چې غټې کړي څونه اندازه دونه اندازه که اوس ورته ګوره وینې دا د منځه باسي کولی چې دا چې د منځه باسي باره که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې په دې صورت باندې درته راځي وینې دا دی دا ټول ورته ګوره د بروشو کار دی څه که ډېر څو فیصده یې مثلا د ښکایه څه ورته ګوره وینې پول نه خرابېږي که څه سپیکر ورته ګوره لږ خرابېږي او که چیرې 100% کې نو راځه ورته ګوره وینې دیزګي څخه دلته کلیک کړو ورته ګوره وینې 100% چې کېږي خرابېږي نو دا عموما د ایرزر کار دی په ایرزر کې موږ کولی شو چې یو عکس چش کړو د دې عکس د بیکګراونډ د شاوخوا د منځه باسو او ختم یې کړو دا عموما د چش کار دی د ایرزر کار دی او که چیرې د کمپیوټر د عکس پر شاوخوا باندې ورکم داسې سلیکشن راتلی وینې دا سلیکټ کېږي چې داسې راتلی نو د دې لپاره کنټرول ونیسئ ډي وست دا ورته ګورئ وینې سلیکشن چش کېږي د منځه وړل کېږي ختمېږي صحیح شو او د هغه څخه وروسته پر دغه باندې چې راشي لیک وکړئ دلته بیا لیکلي وینې وایي بیکګراونډ ایرزر ټول صحیح شو د بیکګراونډ ایرزر داسې کار کوي که ته وغواړې چې یاره زه راځم پر ده باندې ورکم ښه ته راګرځوم صحیح شو مثلا داسې دا مې راوګرځول صحیح شو اوس که زه راسم درته پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم صحیح شو بر راسم ورته ګوره لیکلي میجیک ایرزر ټول صحیح شو پر دې باندې کلیک وکړه اوس که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې دغه عکس دې خوا ته دې خېټې دې خوا ته هغه ته ضرر نه رسېږي دا به ټوله د منځه ولاړ شي مګر انور چش کېږي تاوان نه رسېږي انور ځای پر ځای باندې چش دې ولاړ دي دا دی ورته ګوره وینې دا اړیب چې د منځه باسي اړې کولی چش کېږي د منځه یې وباسي صحیح شو نو عموما د دې لپاره چش کېږي استفاده کېږي په فوټوشاپ کې چاتک چې کوي کنټرول الټ زد دوه درې وارې چاتک کوي کنټرول زد چې د یو ور چاتک کوي بلا یې نه کوي کنټرول الټ زد بیا تش کېږي دوه درې وارې چاتک کوي کولی شي د دې څخه ګورې وینې چې وکړي چاتک وکړي د چاتک کېږي نو دا عموما ورته ګوره د چش کارو د ایرزر کارو موږ کولی شو د دې څخه چش داسې استفاده وکړو د هغه څخه وروسته راځم پر دغه باندې رایټ کلیک کوم چې رایټ کلیک وکړې دلته لیکلي ګریډینټ ټولز دا بیا داسې کار کوي اوس ورته ګوره دا زموږ سره یوه صفحه ده که زه راسم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم ګریډینټ ټولز ته راځم پر دې باندې کلیک کوم اوس نو دلته زموږ سره مختلف رنګونه دي اوس که زه پر دې رنګ باندې کلیک وکړم څه شو د دغه ځای کې څخه یې نیسي ته دې ځای پورې دا داسې په راکش کړه یو رنګ ورکول کېږي باره کې داسې راکش کړه داسې رنګ ورکول کېږي داسې کشی داسې رنګ ورکول کېږي دا رنګونه دي هر رقم رنګ چې ته ورکوې اوس که زه راسم پر دې باندې کلیک وکړم دا ورته ګوره وینې یو داسې رنګ ورکول کېږي که راسې ورته ګوره دې ځای کې پر دې باندې کلیک وکړې دا ورته ګوره وینې داسې رنګ ورکول کېږي که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې داسې شکل رنګ ورکول کېږي که پر دې باندې کلیک وکړې دا رنګونه دي خو دا زموږ ته مختلف رنګونه دي هر رقم رنګ چې ته ورکوې کولی شي ولا وایي که دې چیرې نور رنګونه خوښ وه نو راسه ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړه زه غواړم چې مثلا دې ځای څخه دا رنګ ورکوم څه دا ځای څخه ونیسي ته دې ځای پر ورته ګوره وینې یو داسې شکل رنګ ورکول کېږي باره که پر دې باندې کلیک وکړې دلته زموږ سره مختلف رنګونه دي هر رنګ چې ته انتخاب یې کولی شي انتخاب یې کړي هغه به درته راسي دا مختلف رنګونه دي که پر هر یوه باندې کلیک کوې دلته ورته ګوره وینې راځي دلته ګوره وینې دې ځای څخه راځم سافټ لایټ ته ورته ګوره وینې داسې شکل رنګونه ورکول کېږي دا مختلف رنګونه هر رقم رنګ چې ته انتخاب یې کولی شي انتخاب یې کړي نو دا چش کار دا د ګریډینټ ټولز کار او که زه راسم ورته ګوره وینې بېرته کنټرول الټ زد نیسم څه شاته کوم زه غواړم چې یاره دا رنګونه زما په کار نه دي دا ټول چې کوم ختموم یا راسم ورته ګوره د دې ځای څخه ختموم چې ختم یې کوي اوس کنټرول نیسم ان وامه اوکې که چې اوکې لیکې دا رالی او که پر دې باندې رایټ کلیک وکړې څه دا چې دی پین ټول دی څه پین باسکټ ټول داسې کار کوي چې دغسې یو ساده رنګ ورکول مثلا پر دې باندې کلیک وکړه دا یو تور رنګ ورکول شو او که چیرې دا نه ورکړه نو راسه ورته ګوره وینې دې ځای څخه زه راځم ورته ګوره اوکې که سور رنګ ورکول شو او که چیرې راځي ورته ګوره وینې دې ځای څخه هر رنګ چې ته انتخاب یې هغه رقم رنګ چې کېږي ورکول کېږي او درته راځي
دا کار کوي سیسو. نو دا زموږ سره مختلف رنګونه دي سیسو. هر کوم رنګ چې ته وغواړې چې هر زه سفید یو رنګ ورکوم، زموږ سره په دوه قسم دي. یو چې ورته ګورې وینې مختلف ګډوډ رنګونه ورکول کېږي، او یو چې د یو رقم رنګ ورکول کېږي سیسو. دا کار کوي. او د هغه څخه وروسته راځم پر دغه باندې رایټ کلیک کوم سیسو. دلته لیکلي بروچول دا بیا داسې کار کوي. مثلا که چیرې داسې یو عکس راخیستي، د دې عکس پر مخ باندې عملي کار کوي، یا سپینوالی ډېروي، یا مثلا توروالی ډېروي، یا داسې پیردې شکل ډیزاین ورکوي. نو دا دواړې چې دي په دې کې څه شي دي، په دې کار کوي. اوس که زه راسه پر دغه باندې رایټ کلیک کوم سیسو بلو ټول سره ځم. اوس ورته ګورې وینې زه غواړم چې لږ اندازه دا چې کوم غټه کړم، دونه اندازه بار د دې مخ صفایي درته کوي سیسو. عموما چې هر صفایي ته ورته کوي چې د دې مخ صفایي درته وایي. او که راسې پر دغه باندې رایټ کلیک وکړې سیسو، راځم ورته ګورې دلته لیکلي شیل پین ټول سیسو. که پر دې باندې کلیک وکړې راځم ورته ګورې وینې دې ځای څخه لږ اندازه چې کوم غټوم یې دونه ورته ګورې وینې یو ډیزاین ورکول کېږي. دا زموږ سره مختلفو سیسو دا دی. او که پر دې باندې کلیک وکړې سیسو میټ ټول باندې، دا بیا داسې کار کوي سیسو. زه راځم ورته ګورم ته وغواړې چې یاره زه راځم دا لږ اندازه چې کوم غټوم یې دونه اندازه غټوم سیسو. اوس که زه راسم ورته ګورې وینې دا دی، د دې ځای څخه ورته ګورې وینې دا چې کوي خرابه وي، وینې دا خراب څوک نه سو وینې دا د شای بیکګراونډ یې سرګډوډ کوي. یوه خوا ته بله خوا ته که ته وغواړې چې زه دا چیش کوم که شوم یې، نو یوه خوا ته بله خوا ته ورته ګورې وینې دا بیکګراونډ چیش کېږي که چیږي، او دا دی وینې په دې صورت باندې دا چیش کېږي درته راځي. او که راسې پر دغه باندې رایټ کلیک وکړې بېرته راسې شیپ پینټر سره سیسو په دې باندې کلیک وکړې، دغه که ته مثلا د هر څه بیکګراونډ ښکړی سیسو دا ورته ګورې وینې شکل ډیزاین ورکړي سیسو. دا خو د صفایي دپاره دی، دا کار کوي. نو دا زموږ سره عموما ورته ګوره چې پر هر یو باندې کلیک وکړې هغه ورته ګوره عموما ډیزاینونه دي. هر ډیزاین چې ته انتخاب یې کوې چې انتخاب یې کړې هغه به درته راسي سیسو. دا کار کوي. نو دا عموما ورته ګوره موږ د دې دپاره چې کوو استفاده کوو او درته رابسي. او که راسم ته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم چې رایټ کلیک وکړې سیسو، راځم ورته ګوره دلته کلي اون ډیټیل سیسو داسې کار کوي. اوس ورته ګوره که کلیک پر وکړې دا هم یو رقم ډیزاین وله ورکوي. مثلا د سپینوالی ډېروي، وینې که ته وغواړې چې د دې عکس زه سپینوالی ډېروم نو عموما دې کولی چې سپینوالی ډېر کړې. ورته ګورې وینې دا دی، وینې مخکې سوروالی ډېر و سیسو، اوس یې سپینوالی چې ډېر سو. او که راسم رایټ کلیک پر وکړم سیسو، دلته راځم ورته ګوره بڼ ټول څه سیسو. اوس که په دې باندې کلیک وکړې وینې بېرته خپل پخواني حالت ته بیایي. پخواني حالت ته ورته ګورې کې سوروالی ورسره کې ورسره ډېروي. او که راسې پر دغه باندې بېرته رایټ کلیک وکړې سیسو، راځم ورته ګوره دلته لیکلي سپین ټول سیسو. اوس که پر دې باندې کلیک وکړې دا بیا ورته ګورې وینې داسې دا ډیزاین وډېري. خو دا زموږ سره مختلف ډیزاینونه دي. سپینوالی ډېری، شینوالی ډېری سیسو عموما پر دې عکس باندې عملي کار کوي. که ستاسې فکر یې دا عکس چې دی اکثره عکسونه چې دي ډېر دغه یې مثلا سربیټې وایي سیسو خراب وي. که ته وغواړې چې هر زه دا عکس سموم کولی چې سمې کړي، یا توري یا پر مخ باندې دانې عموما ورته ګوره دې دپاره دا چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي سیسو. نو دا عموما ورته ګوره دې ځای څخه وینې سره دې ځای پورې ورته ګوره وینې د دې چې کار او دا راځي درته سیسو. نو نن دپاره دغونه قدر بس دی. په راتلونکي درس کې انشاءالله خدای کول دا خوا به ووایي چې تاسو کار کوي او د چې دپاره چې کېږي استفاده کېږي سیسو.